دا اوس زه چې کوم ځای ته راغلی یم د خپلو ډېرو قدرمنو عزتمنو ملګرو ډاکټر ظاهر شکیب صاحب د قدرمن پښتوناکا شیرزاد صاحب او د ډېر قدرمن ملګري د لوی شمس صاحب د زوی جلال شمس سره یو نه دی دوه دي کوم چې دا د انګریز بار او سرکار سره په دې جنگ کې شهید بسم الله الرحمن الرحیم زما قدرمنو عزتمنو ملګرو پښتنو افغانانو رونو خويندو زیم ستاسو باچاجي ستاسو صابر شاه صابر ستاسو په غږ یور وایس ټي وي لندن کې د پښتونخوا غږ شاملوم ملګرو دا به تاسو ته عجیبه خبره ښکاري چې زما د خپرونې په وړو وړو ټوټو چونکې تاسو زما یو غنټه پروګرامونه کتلی دي نو اصل کې زما د دې وړو وړو ټوټو مطلب صرف دا دی دا چونکې زه افغانستان ته راغلی یم نو زه وایم چې د افغانستان د ځینو تاریخي ځایونو معلومات تاسو له درکم نو دا اوس زه چې کوم ځای ته راغلی یم د خپلو ډېرو قدرمنو عزتمنو ملګرو ډاکټر ظاهر شکیب صاحب د قدرمن پښتوناکا شیرزاد صاحب او د ډېر قدرمن ملګري د لوی شمس صاحب د زوی جلال شمس سره دا موږ راغلي یو د افغانستان د بري سلي ته یا د ګټې سلي ته دا دوی ورته تاک ظفر هم وایي او بلکې مشهور خو دلته کې په دې تاک ظفر دی خو چې پښتنو اړولی دی نو هغه د ګټې سلې یا د بري سلي ته اړولی دی دا هغه د بري سلي دي دوه یو نه دی دوه دي چې موږ اوس د دې طرف ته روان یو موږ سره یوه ډاکټر ظاهر شکیب صاحب بیا د دې په تاریخي حوالو باندې خبرې کوي خو اوس صرف زه تاسو ته د دې هغه د انجینرینګ شعبه هغه نقشه ښیم چې دا تاسو وګورئ دا د سپینو سنگي مرمرو نه جوړ شوي دي او په دې باندې که الهام دا کیمره دلته راوړه نو په دې باندې هغه تاریخونه لیکلی شوي دي د هغه خلکو تاریخونه لیکلی شوي دي کوم چې دا د انګریز بار او سرکار سره په دې جنگ کې شهیدان شوي دي دا هغه کاڼې دي چې کوم دغه لاس وګوره دغه ټولو دا هغه د دوی هغه کتبه ده چې موږ ورته کتبه وایو نو دا هغه د ګټې سلې دی او دا ما تاسو ته ویل چې انجینرینګ شعبې ته حیران یم دا اوس ګوره د سنگي مرمرو کې دا د ازمري هغه یو ډېر عجیبه غوندې انداز بیا لاندې هغه چې کومه زمونږ د مشال دغه لري هغه دی بره تاسو ګورئ دا رنګې زه به صرف د پاکستانیانو ته دا خبره وکړم چې دا رنګ ځای دی دلته لکه څنګه چې زمونږ په پاکستان کې منار پاکستان دی دا هغه دی دوی دا لکه موږ هلته د ازادۍ د خاطر یو د پاکستان منار جوړ کړی دی او دوی دلته کې د ازادۍ سلې یا د استقلال سلې یا د تاک ظفر مطلب دا دی چې د بري او د ګټې سلې جوړ کړی دی نو د دې اصل سلې خو دغه دی کم چې دا تاسو بره وینئ هغه ته مونږ اوس روان یو دغلته به بیا د ډاکټر صاحب سره خبرې کوم خو لکه زه تاسو ته صرف د دې په هغه جدید انداز چې نن دا غازي امان الله خان دوره کې جوړ شوی دی لکه تاسو وګورئ چې هغه وخت د انجینرینګ شعبه یا د کارګرۍ شعبه څومره مخکې تللی وه اول خو دې سره تاسو وګورئ چې دا د دې واورو غرونو منځ کې دا ځای خوښ کړی شوی او بیا د دې سره دې باندې دا ټول تاریخ لیکلی شوی دی زه نه پوهېږم چې که الهام دغه تاریخ راواخلي یا لږې رازوم کي ستا اواز ډاکټر صاحب نوري مایک ما سره دی تا سره زه خبرې کوم خو صرف دومره دی چې لکه دغه به کاته هم الهام په خپله کیمره رازوم کي خو به هر حال هغه به ته بیا مونږ ته ووایې چې دا تاک ظفر په هر کلاس تاک ظفر دغلته راشي ډاکټر صاحب زما په خیال ډاکټر صاحب دلته کې هغه انګریز جرنیلانو
که د څه نامې دا کتبه د څه ده؟ او دا د دې دا خو چې وروسته کله جوړ شوی دی په 14 کې دا ترمیم یو ځل ترمیم شوی هم دی په جنګونو کې دا هم خراب شوی او لږ لږ نو د هغې دغه دی په 1483 کې د نن 18 کاله مخکې دا دوباره بیا دغه شوی دی د طاق ظفر یا د ازادۍ څله چې په فارسي کې د پیروزۍ هغه بولي دا په 1919 کې د علي حضرت غازي امان الله خان په دوره کې جوړ شوی کله چې په 1919 کې افغانانو د انګریزانو سره په دریم جنگ کې چون تاسو ته معلومات ده چې د افغانانو او د انګریزانو ترمنځ ډېر جنګونه شو دریم جنگ چې و هغه د پیروزۍ جنګ و د کامیابۍ جنګ و دغه جنګ چې کله افغانانو وګټو نو د هغې نه وروسته بیا دا طاق ظفر دلته په پغمان کې ساز شو دلته لویه جرګه وشوله دلته د افغانستان لومړنی اساسي قانون هم همدلته ساز شو او دا د هغه وخت څلی دی چې په 1412 اتهشتم د اسد چې د 1919 کال د اګست د 19 نیټې سره دا سمون خریدا څلی دلته آباد شو او دلته افتتاح شو د هغې نه وروسته په طاق ظفر باندې یادېږي او په دې څلي باندې د ازادۍ د شهیدانو نومونه دي که موږ لاړ شو مخکې بس به ښایو چې خو دا راته ووایه چې لکه ما ته خو دارنګ نه محسوسېږي چې دې جنګونو کې څه تاوان نه دا خراب شوی دی په جنګونو کې تاسو ته به نه محسوسېږي خو دا بیا ترمیم شوی دی ډېرو ځایونو باندې مرمۍ لګېدلي دغه لګېدلي دي نو دا بیا په 1483 کې بیرته ترمیم شوی دی خیر داسې خو وختي ماته په ګاډي کې ویل چې دلته به څه جشن کېدو او جشن لاندې کېده جشن به لاندې کېده دلته به راتلل بیا به دلته دغه کاوه د ازادۍ څلی د تاریخي ځایونه دلته به هر کال دغه راته ده غازي امان الله خان به دلته راته دا هغه لیکل دا دي او لیکل دغه دي باندې ټول د ازادۍ د جنگ د شهیدانو ټول نومونه پکې شته دي دغه وظیفې پکې شته دي تاسو وګورئ خانشاه خان ولد تورشاه قوم تاجک کندک اول اردل دی کنه سوم اردل اول اردل دغه د دې قوم نوم د فلار نوم کنه نه دا شهیدان دي که د جنگ کې برخه اخیستې وه دا په دې جنگ شهیدان دي غازیان دي شهیدان دي ځینې او دا هم دا هغه بر سر نه لګیا شوي دي لاندې لکه عثمان خان او قوم تاجک وزبک هر قوم هزاره قوم پکې شته علي نظر خان ولد بخت علي قوم هزاره د بهسود کندک کوماندو د دغه کندک دغه د دې طرف هم الهام کدا کیمره دې فارا وخت چې د طاق ظفر د دې طرف نه خلک وویني د دې طرف نه دا خو ډېر ښکلی څلی دی ډېر تاریخي څلی دی چون د افغانستان هغه مهم د ازادۍ څلی دی چې کله د انګریزانو نه موږ د افغانستان ولس ازادي واخیستله نو بیا دا څلی اساس شوی دی تاسو معلومات دي چې د افغانستان لومړنۍ دغه چې وه دا د اساسي قانون جرګه لومړنۍ لویه جرګه چې کله د غازي امان الله خان په وخت کې شوی و هغې د افغانستان اساسي قانون دا تصویب کړو هغه همدلته شوی په دې سیمه کې پاس دلته دغه دی هلته قصر پغمان ته شو دا د پغمان دغه بره غرونو ته ختلی دی بس دغه غرونو پورې پغمان کې نور کم تاریخ دا د پغمان مرکزي سیمه همدا ده د طاق ظفر دی پکې دا ولسوالي ده دغه بیا قمنداني ده دغه ځایونه دلته دي پورته بیا غرونه دي د میلو ځایونه دي اوس خو موسم لږ یخ دی د امان الله خان کور هم دی امان الله خان خپل هم پیدا شوی همدلته په پغمان کې دی همدلته بل قصر دی هغه کې پیدا شوی دی په پغمان کې کوم لیکوال شته لیکوالان شته ولې نشته ډېر لیکوالان تیر شوي دي شاعران تیر شوي دي د پغمان خپل زمونږ استاد صاحب همدلته په پغمان کې اوسېږي دا مخامخ غونډۍ چې دي دغلته د استاد صاحب کور دغه خو د پغمان زیات خلک چې دي دلته پښتانه هم دي خو دري وایي زیات نو اوس خو پښتانه ډېر دي خو خبرې صرف پښتون صاحب سره هم کومه چې صرف یادګار ما سره د دی ویډیو راش نو زه پښتون صاحب سره صرف د دې حالاتو چې دا دلته لکه زموږ په مری کې خو ډېر زیات را شروع شو دا خو د پاکستان مری دی د موسم په وجه لا خلک نه دي را شروع شوي که نه یخ ډېر زیات دی دا واورې رسته دي که نه حاضر ساعت حالات سازګار نه دي نه حالات خو اوس بیخي یعنې پخوا دلته د جنګونه وه دلته ډېر خبرې وې چاودنې وې دا خو اوس حالات بیخي تاسو خپله چې راغلی په دې لاره ګوره ټک به م نه یې اورېدلی د مرمۍ ټکه لکه امن شته یعنې امن ډېر بیخي ګراني هم شته خو امن شته او ګراني هم شته خو مقصد دا ده چې اوس لږه هوا
یخه ده که لږ یعنې 15 ورځې بعد یا 20 ورځې بعد چې وګورې نو دلته به ډېر یعنې بیروبار وي ګڼه ګونه به وي او خلک به ډېر زیات وي او دا طاق ظفر خو داسې تاریخي ځای دی چې بل په افغانستان کې دې غوندې ځای نشته دی ځکه دا د غازي امان الله خان په وخت کې جوړ شوی دی په 1919 عیسوي کال کې کله چې هغه بریا واخیسته دا جوړ شول نو دا ځای خو شوقین خلک دلته راځي یعنی هغه خلک چې ډېرو خلکو نه لیدلی او دا مهم ځای دی د پغمان مرکز دی دا نو په دې خاطر باندې وایم چې د ټول افغانستان مرکز ځکه د ظفر سره هغه هم د افغانستان نه وي چې ډېر مهم ځای دی خو پغمان کې یعنې د مرکز دی په خپل پغمان ولسوالي کې بیا د مرکز دی نو دا ځایونه ډېر کم پیدا کېږي صحیح قدرمنو عزتمنو ملګرو دا و طاق ظفر او دا تاسو دی ویډیو کې وګورئ کیمرا بره دا یو ډېر ښکلی منظر دی لکه څنګه چې په لاهور کې شالیمار باغ دی لکه څنګه چې په لاهور کې شالیمار باغ دی این هماغه ډیزاین هماغه ترتیب هماغه یو ښکلی ځای دی ډېر چاپېره ته ډېر ښکلي بازارونه مارکیټونه دوکانونه زه به تاسو وخت په وخت همدارنګې ځایونو کې افغانستان کې تاریخي ځایونو کې په ټوټو ګرځوم تاسو به دا نه وایئ چې باچاجي مخکې مرکې کولې او دغه دا اوږدې ضرور نه چې اوږده پروګرامونه دي لنډ بل دا چې زما سره لکه د دې وخت لوی لیکوال ډاکټران محققین هم دي زه به دوی نه همدارنګې رهنمایي اخلم او تاسو سره به خبرې کوي یور وایس ټي وي لندن که تر اوسه تاسو نه وي سبسکرایب کړی نو دا خواست درته کوم چې دا ټي وي سبسکرایب هم کوي او دا خپرونه لایک هم کوي چې زما ټول پروګرامونه تاسو له وخت په وخت درځي اوس خپل کوربه خپل باچاجي صابر شاه صابر لا اجازت ورکوي د پغمان د لوړو اسمان څکه واورینو غرونو نه اجازت غواړم الله مو خوشحاله ساته او د لوی الله پامان